پهلوانه څه کوې د نیمه ګنټې سره درته ګورم چې پله ګرځې یاره دا عمران خان ډېر بې وفا وختې څو شپې مخکې مو ټلیفون ور وکړ چې مال راز چای تیارې دي نه راغلي اوس دې ور میلاو کړه یاره دا څخر د راسې وروره دا چای سړېږي وروره ګورته دا ځوانان وکړي 3 پیالې هم دلی دا 4 1 2 دا پورته که زمړه د کور ګټې څه ته راخورې مېلمه دی مېلمه دی بړه چې مېلمه دي زمړه اسره روان دي مېلمه دي پهلوانه دروازه بنده وه پهلوانه پیسې خو بیخي ډېرې خلا کړې دي کښېنه چې شمار یې کړو وروره ټینشن مه اخله سهار به خپله په ټي وي کې راشي چې څو دي هغه به بیا ما او تا سره نیمایي کړو سم یار عثمان اختر کله دی دا اختر پرېږده وارې روزو ته ټینګه که ولې پریشانه ناست یې یاره دا 20 کاله کېږي بچې مې نه کېږي اوهو په غم کې در شریک یم د واده دې څو ټایم کېږي ما خو در اوسه واده لا نه دی کړی وروره انکې وایي که ځای چیرې دی مړ شولو یاره لمبر بیا نه کړه آها دغه دی هغه صابونه ته چې ویښتان په منځ یې ماتې نه راښایې ورک سمړه دا پاور بینک دی دا خو چیشت یار دا زما د ناپ خلک ولې نه راځي یاره خو نفس مې ورته وخت ستا د زما د ناپ ته خو راځي ته ستا د مغه ناپ په پاکستان کې ډېر د خپل کار کوه شاوخوا مه ګوره ستا زه درسم راسه ته لیویز در پسې درنه نوځه ستا د زما ناپ وړه ستاسو تلوار خو اختر 5 شپې لا پاته دي بس زه په پوه سوم بیا پر تی راشکېږي یا ستا په خبره سر نه شو خلاص ته د کالي د اختر په سهار اغوندې نو موږ په دې وختي جوړوو چې موږ په دروازه کې 2-3 ورځې ویډیو کې جوړوو One ching one, one ching one, one ching one. یاره عثمانه په دا یوه شي مې سر خلاص کړه د چینا انډوالو کور ته ورغلم شتون لم زه ورته ودرېدلم د 3 واره دا لفظ راته بیان کړي بیا مړ شو او چین او دا څه مطلب درته ویلې چې دا سکجن پی په سبشه دی که پهلوانه یو سوال پوښتنه درته کوم جواب یې راکړې سوال خنداني وکړه جواب یې هم خنداني در صحیح ده 100 کیلو پمپه درنه ده که 100 کیلو اوسپنه درنه ده اوسپنه به درنه وي پیره